السلام علیکم پښتنو وروڼو، سلامونه، نیکې هیلې احترامات مې ومنئ او په دې هیلې یم چې د صحت په جامو، د روغ صحت په جامو به راته پټ یای. الله مخاد و آباد لره یو څو شعرونه دي در سره ډالۍ کومه، کلاخیل له راغلي یو او نبي خان ورور سره ناست یم او پروګرام تاسو ته ریکارډ کوو. په دنیا پسې د خلکو ایمان ورک شو، په دنیا پسې د خلکو ایمان ورک شو، د اصیل او د کمسل پہچان ورک شو. په دنیا پسې د خلکو ایمان ورک شو، د اصیل او د کمسل پہچان ورک شو او زیاتی خور مظلوم یادېږي دا رواج شو. زیاتی خور مظلوم یادېږي دا رواج شو. زناور په جهان ډیر شو انسان ورک شو، زناور په جهان ډیر شو انسان ورک شو او داسې وخت دی رور د رور وخت غل دی، داسې وخت دی رور د رور غوښو ته غل دی، ګاونډي سره ګزران ورک شو. مننه. او نبي خانه کلام د بیت دی چې دا د کبر حد یې وګورئ ملګرو، دا د کبر حد یې وګورئ ملګرو، په لاسونو کې یوړو ګریوان وکړو. دا د کبر حد یې وګورئ ملګرو، په لاسونو کې یوړو ګریوان وکړو. او هر سړي د ستم تیغ لاس کې نیولې، هر سړي د ستم تیغ لاس کې نیولې، په دې کلي کې قسم دی درمان وکړو. او اخیری مننه اخیری او دا خبرې د دردمن مومن رښتیا دي، دا خبرې د دردمن مومن رښتیا دي. یاران نشته په دنیا پسې د خلکو ایمان ورک شو او د حاصل او د کمسل پہچان ورک شو. په مینه